سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. خوږو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو چې یو ښایسته ای پلس کانټینټ د خپل پروډکټ لپاره جوړ کړو، او په دې باندې موږ کار کوو چې ای پلس کانټینټ څه ته ویل کېږي، څنګه را جوړولی شو او څنګه د دغه په وسیله باندې خپل فروشات زیاتولی شو. ای پلس کانټینټ چې دی د پروډکټ په اړه باندې اضافي معلومات او مختلف نوع توضیحات ورکول دي، ترڅو هغه کسټمران تاسو دې ته تشویق کړي ترڅو ستاسو څخه پروډکټ واخلي، او د خپل پروډکټ په اړه باندې مکمل معلومات ورکول دي، برانډ په اړه باندې، او همداسې هغه کیورډان چې های سرچ ویلیوم لري، یعنی های سرچ ویلیوم لري، هغه تاسو ټایټل، بولټ پوینټ، ډسکرپشن کې نه ځای دل تاسو کولی شئ چې پلس کانټینټ کې هم واچوئ. پلس کانټینټ دا مطلب تاسو وګورئ، د هر کله چې تاسو یو پروډکټ را لیست کوئ، امازون تاسو ته اجازه درکوي چې 9 تصویران تاسو دلته اپلوډ کړئ او یو هم ورسره ویډیو. اما ای پلس کانټینټ چې د دې پروډکټ په اړه باندې تاسو دلته اضافي نور معلومات ورکوئ، او هغه پروډکټونه چې تاسو کوم برانډ له طریقه کوم پروډکټونه تاسو خرڅوئ، هغه ټول دلته وګورئ، دا ټول ای پلس کانټینټ له طریقه اډ شوي. یعنی که چیرته دا ای پلس کانټینټ چې دی دا باید ستاسو برانډ راجستر وي، که چیرته ستاسو برانډ نه وي راجستر نو تاسو ای پلس کانټینټ نشئ را جوړولی. نو دا تاسو ټول چې ګورئ، یو خو هغه دوی تصویران اپلوډ کړي وو، هغه 9 تصویران، یو دلته که تاسو وګورئ مختلف نوع کسان دي د خپل برانډ لپاره مختلف نوع پروډکټونه یا ای پلس کانټینټ را جوړ کړي یا برانډ سټوډیوګانې را جوړ کړي، دا ټول ای پلس کانټینټ دي. لکه یو څوک تاسو وګورئ، دا هم یو بل لیستینګ دی، دلته مختلف نوع 9 تصویران اپلوډ کړي، او د دې ترڅنګ چې دی دلته د خپل پروډکټ په اړه باندې اضافي نور معلومات هم ورکړي، ترڅو کسټمران څومره معلومات او څومره توضیحات ګوري او ځان پوهوي، همدومره په هغه اخیستلو کې د اخیستلو په تصمیم کې نور هم جدي کېږي او ستاسو څخه پروډکټ اخلي. دې ته پلس کانټینټ ویل کېږي. لکه دلته مختلف نوع که چېرته راشو، دا بل لیستینګ دی، مختلف نوع پلس کانټینټ یې را جوړې کړي دي. په اړه باندې موږ اوس کیسې کوو چې پلس کانټینټ په څو نوع باندې دی او څنګه یې را جوړولی شو ترڅو د کسټمرانو توجه را جلب کړو او زموږ پروډکټ خریداري کړي. که چېرته تاسو وګورئ، هم دا ټول ای پلس دې ته پلس کانټینټ ویل کېږي. که چېرته ستاسو برانډ راجستر وي ته تاسو کولی شئ، او که نه یوازې به همغه 9 تصویران اپلوډ کولی شئ. نو که چېرته تاسو پلس کانټینټ را جوړ کړئ، نو تاسو هغه خپل د فروش یا د پلور فیصدي نوره هم لوړوي، یعنی ډېر تاثیر کوي په دې کې. پلس کانټینټ که تاسو چېرته را جوړ کړئ، نو دلته چې دی کسټمران هم ستاسو پروډکټونه هم زیات اخلي، او هغه کیورډان چې های سرچ ویلیوم لري هغه هم تاسو ځای پر ځای کوئ. نو هغه تقریبا زه ویلی شم چې ستاسو هغه فروشات یو په 2 باندې او 2 په 3 باندې کېږي. نو راځو په دې باندې اوس کار کوو چې څنګه کولی شو یو ښایسته ای پلس کانټینټ جوړ کړو چې د هغې په وسیله باندې زموږ فروشات نور هم لا زیات شي. نو راځو دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو چې ښایسته منظم ای پلس کانټینټ د خپل پروډکټ یا خپل لیستینګ لپاره را جوړ کړو. نو دې لپاره چې دی تاسو باید امازون سیلر سنټرل ولرئ. دا خو معلومدار خبره ده چې کله تاسو یو پروډکټ را لیست کوئ، نو تاسو ته پکار دی چې په امازون کې سیلر اکاونټ ولرئ. کله چې تاسو سیلر اکاونټ جوړ کړی اوسیږي، نو تاسو به راشئ، پروډکټ به مخکې را لیست اوسیږي، د هغې نه دلته راشئ تاسو دلته، او د هغې نه وروسته ای پلس کانټینټ منیجر ته موږ راځو. کله چې تاسو دلته کلیک کړئ، تاسو ته دلته 3 آپشنه درکړي. یو چې دا بیسیک دی، او دلته راځم سټارټ کریټینګ ای پلس کانټینټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو څو آپشن درکوي، یا بیسیک، برانډ سټوري او پریمیم ای پلس کانټینټ، داسې آپشن درکوي. نو دغه 2 آپشنونه معمولا کله چې مو برانډ راجستر وي تاسو ته برانډ سټوري درکوي، اما که برانډ مو راجستر نه وي یوازې تاسو ته آپشن درکوي په نامه د بیسیک. او که چېرته تاسو په ټولو خپلو پروډکټونو پرایویټ لیبل باندې ای پلس کانټینټ رن کړی اوسیږي یا ای پلس کانټینټ مو ورته را جوړ کړي اوسیږي، دلته یو بل آپشن هم تاسو درکول کېږي په نامه د پریمیم ای پلس کانټینټ. نو راځو دلته برانډ سټوري ته راځو، بیا به انشاءالله بیسیک باندې هم کار وکړو. نو زه راځم دلته کریټ برانډ سټوري. دې لپاره چې کله دلته راغلم، وایي تاسو دلته کانټینټ نیم دلته تاسو ورکوئ. مثال په ډول باندې زه وایم چې یو نوم ورته ورکوم، هر یو چې تاسو ورته ورکوئ. زه وایم ځلاند 12 مثال په ډول باندې دلته کانټینټ نیم ورته ورکړئ. دلته موږ ته ویل کېږي چې تاسو هیډلاین ورته ورکړئ، باډي ټیکسټ او بیکګراوند ته یو تصویر یا امیجونه ته اپلوډ کړئ. کله چې تاسو پلس کانټینټ را جوړوئ، کوشش وکړئ چې کوم پروډکټ چې تاسو را لیست کړی اوسیږي یا کوم پروډکټ چې تاسو لیستینګ را جوړ کړي او خرڅوئ، د هغې ښایسته او منظم تصویران یا له سپلایر څخه راوغواړئ او یا یې خپله ایډیټ کړئ، جوړې کړئ. نو که خپله باندې نشئ کولی، سپلایر ته لاړ شئ، علی بابا کې سرچ بای ایمیج وکړئ، ګوګل کې وکړئ. او که چېرته بیا نشئ کولی، همغه په خپله یې را جوړ کړئ، دا ډېر ښه راځي. نو راځو دلته اوس به ځینې پوښتنې کوي چې دلته هیډلاین کې څه ولیکو، باډي ټیکسټ کې څه ولیکو، همدغسې بیکګراوند ته باید څنګه تصویر اپلوډ کړو. لومړی راځو تصویرانو ته. تصویر دلته راځم، دلته برانډ سټوري چې دی بیکګراوند تصویر غواړي.
نو زه راځم دلته بیکګراوند تصویر زه اډ کوم. د دې لپاره چې دلته تاسو ته ویل کېږي وایي منیمم د دې باید دومره پکسل وي او لکه هغه لینت او هایت ټول تاسو ته ویل کېږي. د موبایل لپاره باید دغه دومره اوسېږي. نو دومره اندازه باندې باید تاسو تصویران یا را جوړ کړي اوسېږي. که مو نه وي را جوړ کړي بیا تاسو کولی شئ چې ریسایز ایمیج ګوګل کې هم را جوړ کړي. زه تاسو ته کار هم کوم انشاءالله. نو زه راځم دلته تصویر راخلم، راځم دلته تصویر اپلوډ کوم. نو دلته تاسو ته ویل کېږي چې کوم تصویر تاسو اپلوډ کړئ غواړئ. نو کوم تصویر چې تاسو خوښ اوسېږي او غواړئ چې تاسو اپلوډ کړئ هغه پروډکټ لپاره دا چې د برانډ سټوري لپاره تاسو کوشش وکړئ چې ډېر ښایسته او منظم تصویر اپلوډ کړئ ځکه دا بیکګراوند تصویر دی. صحیح دی. مثال په ډول باندې زه راځم دلته راګورم که چېرته مې یو ښایسته تصویر را پیدا کړلی شو. مثال په ډول باندې ما دا راخیستی تقریبا برابر هم دی. زه راځم دا را اخلم اوکې دلته اډ کوم. نو دلته زه راځم دا مې اډ کړ او دا هم را اخلم. تاسو کولی شئ دغلته د اوکې زه راځم دا لږ دې خوا راولم که چېرته راتلو که نه راتلو همداسې پرېږدم. بیا راځم دلته ګورم چې کوم دلته بیکګراوند لپاره کوشش وکړئ چې څومره ښایسته تصویر اوسېږي همدومره ستاسو په ګټه باندې دی. نو زه راځم وایم چې همدغه تصویر مې چې کوم هلته اډ کړی و دلته هم اډ کوم. نو دلته په موبایل کې خو چې دی دغه ساحه راځي. زه وایم چې باید دغه ساحه راښکاره شي. اوکې دا بېرته له سر راځم. مخکې مو دا راخیستی و نو ځکه دلته دی او دا هم اډ کوم او راځم دې خوا دا بېرته کلیک کېږي. شه نو زه راځم دا لږ را دې خوا کوم تر څو په هغه موبایل کې چې دی دغه ماشوم بیکګراوند مور او ماشوم ښکاره شي بیکګراوند کې. اوکې راځم دا اډ کوم. دلته کله مې چې دلته دا را اډ کړ دا بیکګراوند ته راغله. نو اوس دلته راځو هیډلاین او باډي ټیکس کې باید څه ولیکل شي. نو دلته چې دی زه راځم هغه خپل لیستینګ ته کوم پروډکټ چې مثال په ډول باندې زه دغه پروډکټ ته یا دغه څه ته زه همدغه ای پلس کانټینټ جوړول غواړم او غواړم چې د دغه په اساس باندې باید څه اوسېږي هیډلاین او باډي ټیکسټ. نو زه راځم دلته چیټ جی پی ټي را خلاصوم یا اوپن ای آی هم تاسو سرچ کولی شئ. کله چې تاسو دا سرچ کړئ د هغې نه وروسته زه راځم دلته کنټرول وي کوم او راځم هم په دومره اندازه باندې معلومات هم صحیح دي که نه تاسو هغه ټایټل او ډسکرپشن هم ورته راخیستلی شئ. د هغې نه وروسته راځم دلته ما لیکلی دی ما وویل چې زموږ وخت ضایع نه شي. نو دلته دا ما ورته وایم چې اوس دلته کنټرول سی او راځم دلته دا کنټرول وي کوم. دلته ما څه ورته ویلي ورته مې ویل چې تاسو څه وکړئ د په اساس د هغه جګ ټایټل یا بلټ پاین یا ډسکرپشن چې دلته موږ معلومات ورکړل د دغه په اساس باندې موږ ته ای پلس کانټینټ را جوړول غواړو زموږ د دغه پروډکټ لپاره. نو ته څه وکړه نو دغه پروډکټ مې ورته ویلی دی چې موږ څه کړي موږ برانډ سټوري انتخاب کړي په پلس کانټینټ کې. نو ته موږ څه وکړه مختلف نوع تاسو راته باډي ټیکسټ او هیډلاین ولیکئ چې باید هیډلاین چې دی هغه باید د 10 حرفو څخه زیات نه اوسېږي ځکه دلته تاسو که چېرته وګورئ په هیډلاین کې تاسو ته د 10 څخه زیات ځای نه لري یعنې دلته نور تاسو نشئ لیکلی. نو زه دلته راځم اوپن ای آی یا چیټ جی پی ټي ته دلته دا مې کنټرول وي او دا مې سینډ کړه. نو دا به اوس موږ ته مختلف نوع باډي ټیکس او هیډلاین جوړ کړي. صحیح دی. نو دلته تاسو وګورئ دلته مختلف ډیزاین فور لیټل هینډز دلته ګورئ تاسو وګورئ موږ ورته سیورل وویل یعنې مختلف نوع تاسو راته جوړ کړي. دلته 6 دانې هیډلاین راته جوړ کړه. نو تاسو وګورئ چې په دغه 6 کې چې هر یو نو تاسو کولی شئ هغه انتخابولی شئ. مثال په ډول باندې وګورم چې په دې کې کوم ښایسته راځي وایم سیف and so thing okay time دا هم صحیح راځي inspired by okay زه وایم چې دا ډېر ښایسته راځي وایم design for little hands یعنی مطلب د ماشومانو لپاره ډیزاین شوي دا هم ښایسته کېدلی شي. زه وایم چې یا هم دا کنټرول سی او دا به تاسو راواخلئ دلته به یې کنټرول وي کوئ. صحیح شو. کله مو چې دلته کنټرول وي کړه زه راځم یو دا هم ورسره اچوم. اوکې راځم باډي ټیکس ته. په باډي ټیکس کې باید څه ولیکل شي. نو دلته هم چې دی موږ ته لیکل شوی دی چې تاسو وګورئ مختلف نوع باډي ټیکس یې درکړي هر یو چې تاسو خوښ و تاسو کولی شئ چې هغه انتخاب کړئ. صحیح دی. نو مثال په ډول باندې دا یا هم دلته زه دا انتخابوم کنټرول سی او راځم دلته دا کنټرول وی. اوکې دلته تاسو ته ویل شوي چې تاسو د
اته نوي حرفه زیات اډ کړي نو زه وایم چې دا ته د پروژې ډیلیټ کول غواړم بیا هم وایي چې 115 حرفه تاسو ځای لري ولې تاسو دلته ورکړي اوکې زه دا ټول ډیلیټ کوم تر دې ځه پورې او دلته به زه ولیکم چې سافټ and save اوکې نو زه وایم چې دا همدا شو د هغې نه وروسته چې دی دلته راځم ماډل اوس اډ کېږي دا خو بکګراونډ و یعنې دا کار چې و یعنې دا بکګراونډ چې موږ را اډ کړه دا داسې یو څه ول لکه زه تاسو دلته راشم دا برانډ سټوري وه فرام د برانډ هم ورته ویل کېږي برانډ سټوري هم ورته ویل کېږي یعنې اوس چې موږ کوم کار وکړئ هغه دا ول چې موږ دلته دغه په شان باندې بکګراونډ اډ کړ د دغه په شان باندې باډي ټیکسټ و او د دغه په شان باندې هیډلاین موږ ورته ورکړي صحیح دی نو اوس راځو په دغه باندې کار کوو چې دغه په شان باندې څنګه نور هر څه پکې راټ کولی شو تر څو د کسټمرانو توجه راجلب کړو د دې لپاره بیا تاسو دلته راشئ اډ ماډل ته به تاسو راشئ په دې کې تاسو مختلف نوع ماډلونه انتخابولی شئ لکه دا ماډل غواړئ دا ماډل غواړئ یعنې څونه ماډل درکړي د برانډ په اړه باندې تاسو خپل معلومات ورکول غواړئ دلته خپل پروډکټ مختلف نوع پروډکټونه چې اوسېږي هغه تاسو ورکول غواړئ یا دغه په شان باندې معلومات هر نوع چې تاسو خوښ وو زه مثال په ډول باندې راځم لومړی دا ورکوم وایم چې دې په شان باندې زه چارټ جوړېدل غواړم دلته تاسو ته ویل کېږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تاسو ورکوئ د هغې اسین تاسو ورکوئ امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر کنټرول سی کوم دا راخلم او راځم دلته البته تاسو اول دلته باید هغه اسین کنټرول وي کړئ ځکه چې اول کنټرول وي نه کړئ که تاسو دلته هغه نور تصویران راټ کړي هم اوسېږي نو کومه فایده نه کوي اوکې نو کله مو چې دا دلته تاسو ورکړه د هغې نه وروسته تاسو راشئ دلته که تاسو چېرته یو تصویر جوړېدل غواړئ یعنې مثال په ډول باندې که چېرته تاسې د دغه په شان باندې دغسې یو تصویر جوړول غواړئ یا د دغه په شان باندې نو دلته به تاسې خپل ایمیج سپلیټ کوئ دلته اوکې زه وایم چې دلته اوکې زه راځم دلته وایم چې ایمیج اوکې سپلیټر صحیح دی نو کله مو چې دلته ایمیج سپلیټر کړ اوکې نو تاسو به تصویر څنګه وکړئ سپلیټر ایمیج سپلیټر دلته موږ ایمیج سپلیټر را خلاص کړ لکه زه راځم واپس بک کېږم دلته ما فکر کوو چې ریکارډ آن دی ولې آف و راځم دلته تاسو به دلته لکه څنګه مې تاسو یادونه وکړل چې دلته به تاسو راشئ ډایرکټ به سرچ وکړئ چې ایمیج سپلیټر او دلته به تاسو لومړی ویب سایټ را خلاص کړئ کله مو دلته را خلاص کړئ دلته کوشش وکړئ چې هغه تصویر چې ښایسته منظم اوسېږي تر څو د کسټمرانو توجه راجلب کړلی شي تاسو په دې باندې کلیک او هغه تصویر به دلته اپلوډ کړئ هر یو چې تاسو انتخابوئ خو زه مثال په ډول باندې دا را انتخابوم د دې لپاره به تاسې چې دی دلته تاسو ته ویل کېږي وایي تاسو دا په څو پیسو باندې ویشئ زه وایم چې دا موږ په 4 برخو باندې سپلیټ کوو زه راځم سپلیټ ایمیج باندې کلیک کوم دا یې موږ ته سپلیټ کړه او د هغې نه اوس راځم دلته کله مو چې دلته کلیک وکړئ نو زه راځم دلته به را ډاونلوډ شوي اوسېږي دلته تاسې ګورئ دلته ایمیج آنلاین دا تاسې په ډیسکټاپ کې هم کنټرول کولی شئ دلته اوکې نو کله مو چې دا دلته راوستو د هغې نه وروسته به تاسې راشئ دلته موږ وویل چې دا تصویران موږ نه غواړو ځکه زه دلته غواړم هغه نور تصویران راولم دا راځم لرې کوم او دلته اپلوډ ایمیج ته راځو ډیسکټاپ باندې مو دا را ډاونلوډ کړی و په نامه د آنلاین ایمیج آنلاین راځم دلته لومړی به دا راواخلو اوکې کله مو چې دا دلته راواخیستو تاسو اوس دلته کولی شئ چې هغه ټول کیورډزان چې های سرچ ویلیم لري نه نو تاسو کولی شئ هغه ټول دلته را اډ کړئ کله چې مو دلته را اډ کړه نو بیا چې یو کسټمر راځي هغه کیورډان چې تاسو دلته هم استفاده کړي اوسېږي په سرچ ریزلټ کې چې دی بیا کسټمر ته راښکاره کېږي یعنې هغه کیورډان چې په ټایټل بلټ پوینټ ډسکرپشن کې نه راځایدل کولی شي هغه تاسو دلته هم واچوئ ځکه که کسټمر دا کیورډ چې تاسو دلته هم ورکړی اوسېږي سرچ وکړي ډایرکټ تاسو ته پروډکټ راباسي زه بیا دلته صحیح البته سرچ انجن اپټیمایزیشن کوم یعنې هغه کیورډان کیورډ ریسرچ کوم بیا ایډیټ کوم انشاءالله هغه په تېرو ویډیوګانو کې هم شته چې څنګه کیورډ ریسرچ کېږي هغه کیورډان چې های سرچ ویلیم لري هغه موږ ټول راباسو کوم استفاده کړي دي کوم نه دي استفاده کړي د هغې لپاره جداګانه ویډیو دی چې تاسو بیا زما په چینل باندې کتلی شئ
نو دلته تاسو زه راځم دا اوس همداسې اډ کوم تر څو تاسو په دې باندې پوه کړم. لومړی دا هم راځم ډیلیټ او دلته هغه تصویر چې موږ سپلیټ کړی و هغه را اډ کوم. اوکې دلته چې دی 0 ده او دلته هم زه دغه تصویر اخلم. که دا تصویر را واخلم دا د ښکته ځای ده، نو زه دا تصویر را اخلم چې تر څو برابر د هغې سره راشي. اوکې راځم وایم اډ او دلته هم را اخلم ریموف او اپلود. اوس دا تصویر را اخلم او دا بل تصویر هم ریموف اډ. اوکې راځم دا هم را اډ کوم په ان باندې چې اډ نشو نو راځو بیا اډ کوم دا او راځم دلته. اوکې نو اوس تاسو دلته لیدلی شئ چې دغه اساس باندې را جوړ کړه. ښه دغلته چې دی تاسو کوشش وکړئ زیاتره وخت چې دی دا د دې په شان باندې لږ دې خوا راوړئ ځکه چې هغلته بیا سپیس ډېر زیات ښکاره کېږي، لږ څه بد ښکاره کېږي. نو زه هم دا هم را ایډیټ کوم، دا دې خوا راکش کوم او دا بله ښکته راکش کړو ځکه چې هغه ځای کې دی دې خوا، او دا تصویر هم دې خوا تر څو ریل ښکاره شي او ښایسته ښکاره شي. دې خاطر باندې موږ باید دا کار وکړو، ایډیټ او دې خوا یې راکش کوو اډ. ښه نو دلته چې چېرته اوس دلته ریزلټ ته وګورو، زه مثال په ډول باندې راځم پریویو ته. اوس وګورئ موبایل کې چې دی دا به داسې ښکاره کېږي لکه دا وګورئ تاسې دا ای پلس کانټینټ هم په موبایل کې به دې په شان باندې ښکاره کېږي، یعنې دا که اوس څومره تاسو را جوړوئ دا به را دې خوا راځي او راځي به صحیح دی د دې په شان باندې. زه دا اوس نور هم را اډ کوم، نور به هم ښایسته او ډیسکټاپ کې چې دی د په شان باندې به ښکاره کېږي دا په اساس باندې. نو دلته اوس موږ نور هم را اډ کوو، نور ماډلونه او نور طریقه باندې. اوکې راځم دلته واپس ایډیټ ته او یو خو مو را اډ کړ، راځم نور ماډلونه هم اډ کوم. دا ځل زه غواړم دغه په شان باندې یو څه را اډ کړم. راځم دلته اول تاسو څخه هیډلاین او باډي ټیکس غواړي. دلته موږ ته په چټ جی پی ټي هم هیډلاین را کړی و هم باډي ټیکس. زه وایم چې دا ځل دا را اخلم او راځم دلته کنټرول وی او دا هم ځکه هغه مو هلته راخیستی و هغه باډي ټیکس، دا ځل دا باډي ټیکس را اخلم کنټرول سی او کنټرول وی. دلته بیا موږ ته ویل کېږي چې ستاسې دا باډي ټیکس لږ څه زیات دی، دا باید تاسو را کم کړئ. زه وایم ساده کنټرول ای کنټرول وی. راځم به دغه څخه ښکته کړو. بیا هم ویل کېږي وایي چې 3 2 اوکې په هر صورت وایم چې همدومره بس دی. اوکې دلته باډي ټیکس او هیډلاین مو هم اډ کړ. راځم دلته هم دا اچوم او بیکګراوند کې تصویر اډ کوم. اپلود ایمیج تصویران. اوکې نو دلته هم تاسو کوشش وکړئ چې یو ښایسته منظم تصویر تاسو اپلوډ کړئ تر څو هغه د کسټمرانو توجه په منظم ډول باندې تاسې را جلب کړلی شئ. لکه زه راځم دلته دا تصویر اډ کوم. نو دا هم را جوړ شو. که بیا هم چېرته پریویو ته لاړ شو نو تاسې به وګورئ چې کوم اساس باندې ښکاره کېږي. وګورئ دا زموږ دا اوس مو را جوړ کړي د دغه په اساس باندې دا څومره ښایسته ښکاره کېږي. دلته هم دا شو. اوکې
نو کله مش تاسو دا را جوړ کړ راځم زه اوس بل ماډل هم را اډ کوم همدغه په شان باندې تاسو څومره چې را اډ کوئ دلته کیورډان تاسو کوشش وکړئ چې هیډلاین او باډي ټیکس کې خو نه کېږي کیورډان خو دا بل ځای چې دی آپشن ورته ورکوي نو تاسو کوشش وکړئ چې هغلته مختلف نوع کیورډان اپلوډ کړئ لکه زه راځم دلته وایم بل تصویر هیډلاین کې چې دی که چېرته دا مو خوښ نه شو تاسو ویلی شئ ورته چې نور هم تاسې موږ ته هیډلاین او باډي ټیکس ټاکئ نو هغه یې درته درکوي کنټرول وي او راځم باډي ټیکس ته او دلته هم وایم چې تر دې ځه پورې اوکې وایم دا د لږ څه کم اوسېږي کنټرول وي او باکګراونډ کې باید ښایسته کوشش وشي چې هغه تصویران اپلوډ شي تر څو د کسټمرانو توجه را جلب کړلی شي دا دې ته برانډ سټوري هم ویل کېږي فرام د برانډ هم ویل کېږي نو تاسې چې هر یو اپلوډ کوئ مشکل نه به لري نو زه راځم وایم چې دا را اډ کوم نو کوشش وکړئ څومره ښایسته تصویران چې دلته خپله جوړولی شئ ایډیټ کولی شئ ډېره ښایسته او که نه شئ کولی په ښایسته ډول باندې تاسو له سپلایرانو څخه ښایسته ښایسته تصویران راوغواړئ که نه شئ راغوښتی تاسې بیا لاړ شئ ګوګل ته چیټ جی پی ټي ته دلته تاسو لاړ شئ هغه تصویران چې زیات سرچ ولیم لري البته هغه تصویران چې ښایسته منظم اوسیږي هغه تاسې دلته اپلوډ کړئ صحیح شو زه وایم دا هم دا تصویر شو او راځم نور ماډلونه هم تاسو راټ کول د خپل برانډ په اړه باندې یا هم تاسې کولی شئ زه بیا هم دا همدا را اټ کوم دلته اوس تاسو څومره را اټ کولی شئ غواړئ را اټ کړئ نو اټ کولی شئ مشکل نشته زه راځم وایم چې دلته دا ځل دا راخلم کنټرول سی او دا هم هیډلاین او باډي ټیکس دلته هم تاسو کولی شئ چې هغه کیورډان سرچ ولیم زیات لري په جمله کې استفاده کوئ خو هغلته چې و هغلته بیا تاسو کولی شوئ چې د هاشټګ په شان باندې هم اپلوډ کړئ صحیح دی لکه دلته کله چې تاسو تصویر اپلوډ کوئ اپلوډ ایمیج او دلته هم زه راځم یو بل ښایسته تصویر مثال په ډول باندې دا راخلم دلته تاسو کیورډان اټ کولی شئ او دلته هم اټ د همدغه په اساس باندې به راځئ ماډل نو که دغه تاسو غوښتل دلته ځینې داسې تصویران اوسیږي چې هغه ریسایز کېدل غواړي نو د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ د هغې لپاره به تاسو دلته راځئ ایمیج ریسایزر به تاسو لیکئ صحیح دی نو دلته مختلف نوع ایمیج ریسایزر دي نو تاسو آی لاف ایمیج باندې دغه چې دی ډېر ښایسته ایمیج ریسایزر دی زه همیشه یې دین استفاده کوم نو دغلته چې دی تاسو کولی شئ چې هر نوع تصویر تاسو غواړئ چې ریسایز یې کړئ نو دلته تاسو څه کولی شئ ریسایز کولی شئ چې هر یو تصویر ستاسو په کار اوسیږي کوالټي هم نه خرابیږي ډېر منظم او ښایسته یې تاسو ته ریسایز کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ایمیج له دغه څخه دلته تاسو هغه پکسل ورته ورکولی شئ په کوم اندازه باندې چې تاسو غواړئ بیا ریسایز ایمیج او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ اوکې نو زه راځم دلته راګورم چې بل ماډل را اټ کوم وایم چې دا هیډلاین یې رااخلم له چیټ جی پی ټي څخه وایم چې موډرن ډیزاین اوکې کنټرول سی او دا هم راخلم کنټرول وی او باډي ټیکس به هم راواخلو او وایم چې تر دې پورې بس دی کنټرول سی او دلته کنټرول وی دا د یوازې تاسو ته ایډیا در کوم صحیح دی په دې کې به تاسو صحیح فکر کوئ ښایسته منظم تصویران او ټایټل او البته هیډلاین او باډي ټیکس به صحیح هر څه تاسو ګورئ صحیح به منظم دغه په اساس باندې به تاسو مخکې ځئ تر څو څومره چې دا منظم ښایسته اټراکټیو اوسیږي د فروشاتو چانس مو همدومره ورسره لوړیږي صحیح دی لکه زه راځم دلته په یو بل تصویر راواخلم مثال په ډول باندې دا تصویر اوکې اټ نو که اوس چېرته بیا هم پریویو ته لاړ شو تاسو دلته کتلی شئ چې څومره ښایسته منظم برانډ سټوري موږ را جوړه کړل
کې منتظر کیږو تر څو دا لوډ شي. تاسو ته راګورئ موبایل کې به دغه په اساس باندې دغه رقم باندې ښکاره کیږي کسټمرانو ته. صحیح دی. بیا کسټمران کولی شي چې دغه په اساس باندې دغه رقم باندې راوګوري، یعنې مشتریانو ته به دغه په شان باندې په موبایل کې ښکاره کیږي هغه اپلیکیشن کې. تاسو دلته لیدلی شئ، ګورئ څومره ښایسته ښکاره کیږي. نو یو یو دلته اډ کیږي او ډیسکټاپ کې بیا په دغه شکل باندې کسټمر ته ښودل کیږي. صحیح دی. نو تاسو کولی شئ دلته نور ماډلونه هم را اډ کړئ. لکه زه راځم دلته وایم چې ایډیټور ته بیرته راځو. هر نوع ماډل چې ستاسو په کار و د خپل برانډ په اړه باندې، نو هغه هلته ایمیج ریسایز کولی هم شئ. هیډلاین دلته زه ورته وایم چې آی نیډ. صحیح دی. مور هیډلاین and body text. دلته به موږ څه راکړي additional headline on body text. نو دلته یې مختلف نامه موږ ته راکړه. صحیح دی. نو کوم چې ستا خوښ شو راځه یوازې ځکه هغه هلته کم یې راکړي وو کنټرول سی، دلته کنټرول وی او باډي ټیکس کې به هم راشم او دلته وایم ته ځو بسې راځم دا هم دلته کنټرول وی کوم. دوی وایي چې دا زیات دی. ښه راځم باید د دې نه وروسته دا ډیلیټ کړه او تصویر هم کوشش کوم چې هغه تصویر چې ښایسته منظم اوسیږي هغه دلته اپلوډ کړلی شو. لکه زه راځم یو بل تصویر راخلم تر څو د مشتریانو توجه پکې راجلب کړی شم. مثال په ډول باندې دا راخلم. نو راځم دا راخلم اډ او دا لږ د دوی خوا کوم تر څو ښایسته معلوم شي. صحیح شو. بل ماډل هم را اډ کوم او دلته هم باډي ټیکس او هیډلاین هر څه لرو موږ. کنټرول سی او کنټرول وی. ما تاسو ته وویل چې دا به تاسو د منظم ښایسته راګورئ. صحیح دی. دا به تاسو داسې نه کوئ چې لکه څنګه چې زه مخکې ځم زه یوازې تاسو ته آیډیا در کوم تر څو دا ویډیو اوږده نه شي او زه دا ټایټل البته هیډلاین او باډي ټیکس هېڅ نه لولم او هغه کیورډان چې های سرچ ویل هم لري کیورډ ریسرچ او هغه چې دی ډېر زیات وخت نیسي نو ځکه تاسو ته اسانه لکه ډېر کار نه کوم ورباندې. راځم دلته بیکګراوند ایمیج راټ کوم تصویر. اوکې نو بیا هم وایم چې په دغه ځایونو کې چې څومره منظم ښایسته تصویران تاسو اپلوډ کوئ همدومره مو د فروشاتو فیصدي جګي. صحیح دی. هغه یعنې کیورډان او عکسان چې څومره ښایسته تاسو اپلوډ کوئ دلته همدومره فروشاتو فیصدي لوړېږي. نو پلاس کانټینټ ډېره مثبته نتیجه لري. یعنې زه خپله استفاده کوم نه، زه خپله ترې رضایت لرم ځکه چې پلاس کانټینټ ډېر ښایسته نتیجه ورکوي. زه به یو بل ماډل هم را اډ کړم نور به لاړ شو هغه بیسیک باندې به کار وکړو. راځم دلته هیډلاین راخلم کنټرول سی او کنټرول وی او دلته هم باډي ټیکس ته راځم کنټرول سی او راځم دلته کنټرول وی کوم. شه دلته به هم یو بیکګراوند ایمیج را اډ کړو او بیا به لاړ شو پریویو ته وګورو چې څنګه یو ښایسته برانډ سټوري مو را جوړه کړه. او وروستی تصویر به هم زه راواخلم دلته یو اوکې مثال په ډول باندې یا دا یا هم دا به صحیح اوسي. دا شو A پلس
برانډ سټوري. اوس که چېرته پریویو ته لاړ شو دا به ډېر ښایسته او منظم ښکاره کېږي. تاسو به راشئ دلته او پریویو کې تاسو ګورئ په موبایل کې به مشتریان یا کسټمران ته دغه په اساس باندې ښودل کېږي. صحیح شو. او ډیسکټاپ کې به هم د دغه په اساس لکه وګورئ دغه کې تاسو ولیدل چې یو ډېر ښایسته و. مثال په ډول باندې راځم دې نه وروسته یو بل راډ کوم یا تاسو خو راغوښتل یو ښکته یو جګ کې به دې نه تاسو کولی شئ کله مو چې ایډیټ کړئ. لکه مثال په ډول باندې زه غواړم چې دا جګ راولم د دغه تصویر نه دې وروسته راشي. تاسو اوس کتلی شئ دا دې نه وروسته راغلی. نو تاسو به راشئ د هغې نه وروسته به تاسو راشئ نیکسټ. اوکې راځم مشکل چېرته دی. اوکې کله مو چې دلته نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته اوس ویل کېږي چې تاسې په کوم پروډکټ باندې چې تاسې دغه برانډ سټوري رن کول غواړئ د هغې ایسین دلته تاسې کنټرول وي کړئ. کنټرول زه راځم د دغه د ایسین راخلم کنټرول ایکس او دلته به تاسې کنټرول وي کړئ. همدا پروډکټ دی وایم و همدا پروډکټ دی وایي دا خو وریشن لري وایم و وریشن لري خو په دغه کې چې دی په دغه باندې زه غواړم چې دغه ا پلس کانټینټ یا برانډ سټوري رن کړم. اپلای کانټینټ. اوکې دا اپلای شو. د هغې نه وروسته زه راځم نیکسټ. دلته یو ځل بیا موږ ته پریویو کې ښودل کېږي. تاسو دلته ګورئ موبایل کې به تاسو ته وایي د دغه په اساس باندې ښودل کېږي. تاسو یو راکتلی شئ او ډیسکټاپ کې هم مشتریانو یا کسټمرانو ته دغه رقم ښکاره کېږي. زه وایم چې ډېر ښایسته صحیح دی او سبمیټ فور اپروول. دا به وایي 2 ورځې وخت ونیسي یا 4 ساعته تر څو که مشکل ونه لري نو ستا په دغه پروډکټ باندې به د ا پلس کانټینټ یا برانډ سټوري یا برانډ د برانډ اپیر کېږي او کسټمران به ستا پروډکټ خوښوي او اخلي به یې. دا خو چې شو دا برانډ سټوري شو. اوس راځو یو بل څه ته چې هغه بیسیک په نامه باندې پلس کانټینټ ونه. راځو دلته سټارټ کریټینګ. دلته دا خو څه چې و دا برانډ سټوري ول. نو راځو بیسیک ته. بیسیک کې هم تاسو ته مختلف نوع ماډلونه درکول کېږي. لکه تاسو دلته وګورئ چارت کې تاسو مختلف نوع پروډکټونه ولرئ د دې په شان باندې کمپیر کولی هم شئ. تاسو اچولی شئ د دې په شان باندې تاسو غواړئ پروډکټ مو د هغې نه ښکته معلومات اوسیږي همداسې دغه په شکل باندې تاسو غواړئ د دې په شان باندې هر رقم چې ستاسو خوښوي نو تاسو هغه سره اډ کولی شئ. خو معمولا زه دلته چې د معلومات همغه ټایټل او بلټ پوینټ کې مې کاپي اندازه ورکړي یوازې راځم دلته هغسې تصویران رااچوم تر څو مشتریان وکولی شي چې هغه تصویران راوګوري په همغه په اساس باندې ځکه هغه تصویرانو کې معمولا په کاپي اندازه معلومات دي. لکه دلته غواړم لومړی کې ښایسته منظم تصویر اوسیږي. راځم دا اپلوډ کوم. نو دلته که چېرته ستاسې تصویر سایز لوی غټ وړ داسې څه و نو تاسې به همغه ایمیج ریسایزر استفاده کوئ او د هغې په وسیله به خپل د ایمیج سایز یا به که غټ و وړوکی کوئ به یې او که وړوکی و نو لویوئ به یې. د هغې طریقه منتظر کېږو تر څو دا اپلوډ شي. نو دلته مې دا تصویر را اډ کړ. نو زه دلته نه غواړم چې یا هیډلاین ورکړم یا باډي ټیکسټ ځکه هغه بیا ښایسته نه ښکاره کېږي. نو زه غواړم دلته یوازې تصویران را اډ کړم. ماډل را اډ کوم همدغه یو ماډل انتخابوم. نو دلته هغه تصویران اپلوډ کوم تر څو وکولی شم چې د کسټمرانو توجه په دغه تصویرانو باندې اضافي تصویرانو باندې راجلب کړی شم. مثال په ډول باندې زه راځم دلته اوس دا تصویر اډ کول غواړم. اوکې منتظر کېږو تر څو دا دلته اپلوډ شي. نو بیا هم راځم دلته بل ماډل اډ کوم. دې ماډل کې هم وایم چې کوشش کوم زه هغه تصویران اپلوډ کړم کوم چې ټایټل بلټ البته نه تصویرانو کې او برانډ سټوري کې نه دي اډ کړي هغه تاسو کولی شئ دلته هم را اډ کړئ. لکه دا مې نه دي را اډ کړی راخلم دا راخلم. اوکې نو که چېرته ریسایز کېدل غوښتل موږ وویل چې هغه دلته موږ لرو
چې ایمیج ریسایزر، نو دلته به هغه سایز چینج کړئ او وروسته له هغې به تاسې هغه دلته اپلوډ کړئ تر څو په دې طریقه باندې تاسو نور هم خپل د مشتریانو توجه را جلب کړئ. منتظر کېږو تر څو دا ورسیږي. اوکې دلته لږ څه وخت رانیسي تر څو را اډ کوم. اوکې اډ دا به داسې ښکاره کېږي او دقه ستاسو ته وښیم چې سر مو ورباندې خلاص اوسي. په موبایل کې په کومه کې هم ښودل کېږي او ډیسکټاپ کې منتظر کېږو تر څو دا را خلاص کړي. دلته ښه نو نه پوهېږم چې دلته دا ولې نه راخلي، خو خیر دا را وایخستی. نو دغه په شان باندې زموږ پروډکټ بیا هلته کسټمر ته ښودل کېږي په کمپیوټر کې دغه په شان باندې او موبایل کې هم د دې په شان باندې. راځم بیرته ایډیټور ته راځم. دې ته هم تاسو ته بیا یو کانټینټ نوم ورکړئ، هر څه چې تاسو ورکوئ مشکل نه لري. یو نوم به تاسو دلته ورکړئ او دا هم پریویو لپاره موږ ورکړو. اډ موږ راځم بیا پریویو باندې کلیک کوم. نو زموږ به مشتری ته یا کسټمر ته دغه په شان باندې به موبایل کې عکسان ښکاره کېږي تر څو دوی بیا خریداري وکړي. اوکې نو راځم دلته نور تصویران هم که تاسو را اډ کېدل غواړئ، نو څومره ماډلونه چې تاسو را اډ کول غواړئ را به تاسو دلته کلیک وکړئ. کوم تصویران چې تاسو دلته لرئ هغه به تاسو دلته اپلوډ کړئ. لکه مثال په ډول باندې دلته تاسو ګورئ مختلف نوع تصویران شتون لري. اوس که زه دلته ځینې ماډلونه اډ کوم شاید هغه سایز صحیح نه اوسېږي دغه لپاره چې دلته اپلوډ کړم. لکه زه راځم مثال په ډول باندې وایم دغه تصویر زه اپلوډ کړی غواړم بیسیک پلس کانټینټ کې، نو شاید را اډ نشي، دا را اډ شو. اوکې لکه ځینې داسې تصویران هم وي چې هغه د اډ کېدو قابل نه وي یا نه اډ کېږي. ښه دا مې هم را اډ کړئ. راځم ماډل دلته بل هم را اډ کوم. ځینې تصویران چې د هغې سایز ډېر جګ و یا نه را اډ کېده، نو تاسې کولی شئ چې لکه زه د اډ کېده غواړم، صحیح دی. نو کله چې دلته راځم اډ کوم وایي دا چې دی د دې سایز صحیح نه دی. تاسو به راشئ ایمیج ریسایزر ته او دلته به تاسې خپل تصویر اپلوډ کړئ. لکه زه غواړم چې دلته تصویر اپلوډ کړم، بک راځم یا همدا تصویر ډیلیټ کوم، بل تصویر اډ کړی غواړم. دلته چې تاسو هر تصویر اډ کوو مشکل نه لري. زه وایم چې دا تصویر اډ کړی غواړم. ښه وایي تاسو د دې سایز څنګه جوړېدل غواړئ. زه وایم چې د دې باید ویټ چې دی 2000 اوسېږي مثال په ډول باندې. اوکې او دا خوا هم باید همدا 800 صحیح دی. وایم ایمیج ریسایزر باندې چې کله کلیک وکړم دا به راته ایمیج ریسایز کړي او ډاونلوډ دا به زه کنټرول ایس کړم. 2800 کې دا ډېر خرابېږي، وایم چې خیر دا به هماغه 1500 په 800 کې راونیسو تر څو صحیح راشي. نو تاسې په دغه طریقه باندې کولی شئ چې خپل پروډکټونو لپاره A+ کنټینټ را جوړ کړئ تر څو هغه د کسټمرانو توجه را جلب کړي. صحیح دی. نو دا هم زه رااخلم په دې ماډل کې را اډ کوم او وایم چې دا هم زما د پروډکټ لپاره A+ کنټینټ برانډ سټوري مو هم ورته جوړه کړل او بیسیک هم. تاسو د نور ماډلونه هم را اډ کولی شئ. هر ماډل کې چې راحته اوسېږئ تاسې را اډ کولی شئ، یا هر ماډل مو چې په طبیعت باندې و.
نو په دغه طریقه باندې تاسو یو را اټکولی شئ. د هغې نه وروسته بیا د مخکې په شان باندې راشئ. نو تاسو چې کوم ایسین باندې رن کول غواړئ د هغه ایسین به تاسو راواخلئ. لکه دې څخه موږ مخکې هغه ایسین کنټرول سی کوئ، نو زه راځم دلته یې کنټرول کوم او دا پروډکټ دی وایم و. نو که چېرته یو پروډکټ مو وریشن لرل، کوم وریشن باندې تاسو رن کول غواړئ، زه وایم په دې باندې اپلای کانټینټ. اوکې اپلای شو او د هغې نه وروسته دلته راځو ریویو لپاره. دا هم ریویو لپاره شو. دلته 3 دانې راخلي خو منتظر کېږو نور هم بیا راخلي، لکه دا دې راواخیسته. صحیح شو. کمپیوټر کې به دغه په شان باندې کسټمر ته ښودل کېږي او موبایل کې هم د دغه په شان باندې. د هغې نه وروسته به تاسو راشئ سبمیټ فور اپروول او دا به 24 ساعته وخت ونیسي تر څو ستاسو په لیستینګ کې را اپیر شي که مشکل ونه لري. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل لیستینګو لپاره اطلاس کانټینټ را جوړ کړئ او تر څو خپل فروشات مو هم زیات کړئ او هغه کنورشن ریټ ورته ویل کېږي. نو په دغه طریقه باندې کسټمران چې د یو پروډکټ په اړه څومره معلومات ولري او معلومات را پیدا کړلی شي همدومره دوی مطمئن کېږي د هغه پروډکټ په اخیستو باندې لاس پورې کوي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل پروډکټ لپاره ښایسته منظم اپلس کانټینټونه را جوړ کړئ. نو دا ول زموږ ویډیو، تر بلې ویډیو پورې مو الله عمل او ښه وخت ولرئ.